پاکستان بیا طالبانو ته دوکه ورکړه. سلګونه ناروغان تورخم ته لاړ، خو پاکستان دروازه بنده کړې ده. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بیرته تړلې. د طالبانو د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د طالبانو له لوري د تورخم دروازې تر خلاصېدو وروسته پاکستاني لوري یاده دروازه بیرته تړلې ده. د ننګرهار ولایت مقام له مطبوعاتي دفتر څخه خپره شوې خبرتیا کې ویل شوي خلک د تر بلې خبرتیا پورې د تورخم پر دروازې له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د تورخم دروازې د بیرته تړل کېدو خبر داسې مهال ورکول کېږي چې کابل ته د پاکستان د لوړپوړي امنیتي پلاوي له راتګ وروسته اسلام آباد کې د افغانستان سفارت خبر ورکړ چې نن پنجشنبه د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره خلاصه شي. تر اوسه د پاکستان لوري د تورخم دروازې د بیرته تړل کېدو لامل نه دی په ډاګه شوی. نن ورځ سلګونه ناروغان تورخم ته لاړ چې پښتونخوا ته واوړي، خو پاکستاني چارواکو اجازه نه ده ورکړې. یاده دې وي چې پاکستاني چارواکو د جمهوریت وخت کې هم تشې ژمنې کولې. ټولنیزو رسنیو کې سیاسي فعالان بیا طالبانو ته د پیغور په ډول ویلي چې دا د پاکستان خوشحالولو لپاره یې د ټي ټي پي لسګونه غړي ووژل، خو بیا هم خپل نه شول. نو پاکستان په تشو ژمنو باور ونه کړی، ځکه دوی هیڅکله پر خپل خبرو ولاړ نه دي. داسې هوایي ژمنې به یې ولسمشر غني سره هم کولې، خو کله به چې د عمل وخت راتلو نو بیا به یې شاته تګ کولو. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.